دلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره هغه کسان راغونډ شوي چې یا یې په طبیعي پیښو کې کورونه زیانمن شوي او یا هم بې سرپرسته دي. دوی د میدان وردګو سید آباد ولسوالۍ تنګي درې اوسیدونکي دي. وایي چې د ژمي په موسم کې له ستونزو سره مخ وو او زیاته اړتیا وه چې مسؤلین ورسره مرسته وکړي. کورونه په سیلابونو کې زیانمن شوي وو او په دوی ژمي کې د سرپناه خونې ډېرې ضعیفه وې، د یخ تاب او طاقت یې نه درلوده. همدارنګه په ژمي کې موږ ته بخارۍ پکار کېږي. یو زوی مې مایي په دی په سترګو ړوند دی، د اووه اتو میاشتو دی. نور مې زه د کور خپله سرپرست یم. ډېره اړتیا وه چې زموږ سره مرستې وشي، ځکه ټول غریبان دي، د کلي خلک ډېر یتیمان، مظلومان، بېکسه بعضې. ډېر خوشحاله یې چې موږ سره مرسته وشي او آینده کې هم غواړو چې زموږ سره مرستې وشي. د یاد ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست مسؤلین وایي چې دا شاوخوا 100 کورنۍ د سروي ټیمونو له لوري د مرستو وړ بلل شوي او ورسره څه د پاسه 3 میلیونه افغانۍ مرسته ترسره شوه چې پکې هرې کورنۍ ته 21,000 افغانۍ ورکړل شوې. تنګي دره کې شاوخوا 100 کورنۍ ته نقدي یا ژمنۍ مرسته توزیع کیږي چې هرې کورنۍ ته 1,000 افغانۍ ورکول کیږي او دې کې هغه کورنۍ شامل دي چې هغوی د طبیعي حوادثو څخه متضرر شوي یا کونډ او یتیم په کور کې ولري یا بې سرپرسته کورنۍ او یا د تخنیکي کمیټې له خوا نه پیژندل شوي چې دا انتهایی د فقر کچې ته رسېدلي بې بضاعت، نو دغو کټګوریو خلکو ته دغه مرسته ورکول کیږي. اړمن بېوزله او زیانمن کسان یادو مرستو ته خوښ دي. زیاتوي چې دا به ورته تر ډیره بسنه وکړي. په ورته وخت کې مسؤلین د مرستو د پوره شفافیت ډاډ ورکوي.